حدیث مبارک کې مونږ ته د صدقې طاقت او هغه قوت وښودل چې الله رب العالمین په پټه صدقه کې ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. الله پاک فرمایي که چې تاسو ښکاره طور باندې صدقې ورکړئ دا هم ښه دي، خو که چېرې تاسو دا په پټې طریقې سره فقیرانو ته او مستحقینو خلکو ته دا ورسوي نو الله پاک فرمایي په دا خو ستاسو دپاره ډېر بهتر دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. زما عزتمندو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله رب العالمین ځمکه جوړه کړه نو دا ځمکه خوځېده، چونکې ځمکه په اوبو باندې وه نو دا ځمکه خوځېده. الله رب العالمین په دې باندې دا غرونه کېښودل او دې غرونو کېښودلو سره دا ځمکه د دې هغه حرکت چې کوم دی هغه ودرېدو، ځمکه ودرېده. الله پاک قرآن پاک کې فرمایي والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، او الله تعالی په دې ځمکه باندې درانه درانه غرونه دا وغورځول، دا پرې کېښودل دې دپاره چې دا په تاسو باندې ونه خوځي. نو هغه ځمکه الله رب العالمین د هغې ځمکې هغه حرکت هغه اضطراب هغه الله رب العالمین په غرونو باندې ودرولو. دغې وجې نه قرآن پاک کې الله رب العالمین غرونو ته اوتاد ویلي دي. اوتاد جمع د وتد ده، وتد میخ ته ویلې کېږي. لکه په دې ځمکه باندې دا میخونه ټکوال چې څنګه غرونه بهر دي دغه رنګې دا په ځمکه کې دننه هم دي. نو دا ځمکه په دې باندې ودرېدله. نو بیا وی فرشتو د حیرانتیا اظهار وکړو چې یا رب العالمین دا غرونه چې کوم دي دا خو ستا په مخلوقاتو کې ټولو نه طاقتور مخلوق دی، ځکه چې دې سره د ځمکې هغه اضطراب او د ځمکې هغه خوځېدل هغه ودرېدل. الله پاک ورته وفرمایي چې نه، د دې نه ما یو طاقتور مخلوق پیدا کړی دی چې دا غر څومره یعنې طاقتور مخلوق دی، خو هغه غر په دغه چې هغه اوسپنه ده، اوسپنه د غرونو نه هم طاقتور مخلوق دی زما په مخلوقاتو کې چې دا غرونه په هغه اوسپنې سره ماتېږي او ریزه ریزه کېږي. نو بیا فرشتو ذکر وکړو چې یا رب العالمین بیا د اوسپنې هم داسې طاقتور مخلوق ستا شته دی چې هغه د دې نه اوسپنې نه هم طاقتور وي. وی الله رب العالمین ورته وفرمایل چې او یو مخلوق مې داسې دی، داسې هم شته دی چې هغه د اوسپنې نه هم طاقتور دی. وی چې هغه ځمکه دغه چې هغه باندې دا چې هغه اور دی چې په هغې باندې دا اوسپنه ویلې کېږي. اوسپنه په یو خاص ټمپریچر سره په یو خاص ګرمایش سره دا هم چې کوم دی څومره سخت شی دی، خو په یو خاص ټمپریچر سره دا هم مایع شکل ته چې کوم دی راشي. نو بیا فرشتو ذکر وکړو چې یا رب العالمین د دې اور نه بیا داسې طاقتور مخلوق شته چې د هغې مخې ته دا اور بې بسي. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې او هغه اوبه دي. اوبه یو داسې طاقتور مخلوق دی چې په هغې باندې کله اور ولګي نو خلک په هغې باندې اوبه اچوي، په اوبو سره هغه اور مړي. بیا فرشتو عرض وکړو چې یا رب العالمین د اوبو نه طاقتور مخلوق شته دی. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې او داسې یو مخلوق شته دی چې هغه د اوبو نه یعنې طاقتور دی، چې هغه څه شی دی هغه هوا ده. ځکه چې کله هوا راشي نو د دغه اوبو چې کوم دی دا اوبه دا په بخاراتو کې بدلې کړي، د دې نه چې کوم دی ویپر جوړ کړي، د دې نه چې کوم دی بخارات جوړ کړي او هوا چې کوم دی پاس په هوا کې والوځي. یا دغه رنګې هوا چې کوم دی دا د غټو غټو طوفانونو چې کوم دی هغه رخ چې کوم دی بدل کړي. بهرحال بیا الله رب العالمین نه دا فرشتې تپوس کوي چې یا الله داسې هم ستاسو یو مخلوق شته دی، داسې څه شی شته دی چې دا ټول څیزونه ورسره چې کوم دی د دې مخې ته بې بسه وي. دا ټول طاقتونه که هغه د اور دی، که هوا ده، که اوبه ده او که غر دی، دا هر څه چې کوم دی د هغې مخې ته بې بسه وي او د هغې مخې ته عاجزه وي. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې او هغه چې کوم دی صدقه ده، هغه صدقه چې سړی په ښي لاس سره دومرې په پټې طریقې سره ورکړي چې ګس لاس هم ترې نه یعنې خبر نه شي. بهرحال زما عزتمندو د دې حدیث شریف غرض او مقصد د ما په ذهن کې په کمزوري ذهن کې دا رالو چې الله رب العالمین د دې صدقې په برکت سره دا څومره ډېر مخلوقات دي دا د صدقې په وجه باندې چې کوم دی بې بسه کوي او څومره مصایب وي انسان باندې را روان وي، که هغه د اوبو په شکل کې وي، که هغه د هوا په شکل کې وي، که هغه د غر په شکل کې وي، که د هغه د اوسپنې په شکل کې وي، خو صدقه چې کوم دی هغه ټول طاقتونه چې کوم دی هغه واپس کړي. دغې وجې نه حدیث کې راځي چې الصدقة رد البلا، صدقه چې کوم دی رد البلا د ټول مصایب او تکلیفونه چې کوم دی دا یعنې واپس کوي او رد کوي. نو الله رب العالمین صدقه کې دومره لوی طاقت ایښودلی دی چې دا ټول مصیبتونه او تکلیفونه چې کوم دی دا تنبی او واپس کوي. نو زما عزتمندو نیک اعمال چې کوم دی او صحیح اعمال چې کوم دی عمل صالحات دا دومره طاقتور څیزونه دي دا الله په نسبت باندې چې
چې دا ټول مصیبتونه او تکلیفونه که هغه د اور په شکل کې، که د هوا په شکل کې، که د اوسپنې په شکل کې، دا ټول تنبیه ده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک کې مونږ ته د صدقې طاقت او هغه قوت وښودل چې الله رب العالمین په پټه صدقه کې ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خیر لكم. الله پاک فرمایي که چې تاسو ښکاره تور باندې صدقې ورکړئ دا هم ښه دي، خو که چېرې تاسو دا په پټې طریقې سره فقیرانو ته او مستحقینو خلکو ته دا ورسوي نو الله پاک فرمایي په دا خو ستاسو دپاره ډېر بهتر دي. نو زما عزتمندو دا خبرې په خپله هم یادې کړئ او نورو مسلمانانو سره هم دا شیر کړئ. الله دې موږ ته په دې عمل کولو توفیق رانصیب کړي.